نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. شمس له خپلې مور غوټۍ سره د ولسوالۍ بازار ته راغلی و. غوټۍ پیسې ورکړې چې ځان ته پیرکی پرې واخلي، خو شمس د پیرکي په پیسو کتاب واخیست او غوټۍ ته یې وویل چې له پیرکي خرڅونکي سره نور ډېر کتابونه وو چې په ارزانه بیه خرڅول. اوس به بیا هم له شمس څخه واورو چې ولې بیړه لري او معلم رحیم ته څه وایي. څوک یې؟ راځه. معلم صاحب اجازه ده؟ ولې نه، راځه شمسه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت خدای، څه کار در سره و؟ معلم صاحب د پیسو د خلاق پسې راغلی یم، هغه چیرته دی؟ د ما سره همدلته په اداره کې دی. ولې پیسې دې په کار دي که څه؟ نه زما نه دي په کار، کتابونه مې پې اخیستل. کتابونه دې پې اخیستل؟ هو معلم صاحب. ولې حیران شوې؟ نه حیران شوی نه یم. غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې کتابونه د کومه اخلئ؟ معلم صاحب له مور سره مې د ولسوالۍ بازار ته تللی وم، هلته مو لږ کار و، بیا وږی شوم، مور مې راته ویل چې پیرکي وخوره. ښه، او بیا؟ پیرکي مې چې اخیستل سترګې مې په کتابونو ولګېدې. هغه کس چې پیرکي پخول په کراچۍ کې څو جلده کتابونه وو. څنګه کتابونه وو؟ ما له پیرکي پخوونکي نه اجازه واخیسته چې هغه کتابونه وګورم. عنوانونه او د منځ پاڼې چې مې واړولې ډېر ښه کتابونه وو، هم زما او هم د نورو زده کوونکو ته ګټور راته ښکاره شوه. نو پیرکي خرڅونکي دې کمه کړې وه؟ هغه ویل چې ما تعلقان دا کتابونه راوړي او په ارزانه بیه ترې اخلم، بیا څوک چې پیرکي کور ته وړي د هماغه کتابونو په پاڼو کې ورته تاووم. نو دا به نیمګړي کتابونه وي او ډېرې پاڼې به یې ترې نشکېدلې وي. معلم صاحب نیمګړي کتابونه نه ترې اخلم، یو څو نور ورسره وو چې هغه یې لا پاڼې کړي نه وو. ما ورته ویل چې دا راته وساته، زه یې درنه اخلم. ښه، نو بیا هغه څه ویل؟ هغه ومنله. د بیې پوښتنه دې ته وکړه او که نه؟ هسې نه چې په ګرانه بیه در باندې خرڅ کړي؟ نه ګرانې نه خرڅوي، په ډېره کمه بیه مې خبره ورسره خلاصه کړې. ګوره شمسه، د اخلاق به درکم، پیسې ترې وباسه، خو ته یو بل کار هم وکړه. که نن یې ترې وانخلم کېږي چې بیا یې راته ونه ساتي معلم صاحب. دا درته نه وایم، دا مې ویلې چې خپل یو بل ټولګیوال هم در سره بوزه او په کتابچه کې د کتابونو نومونه او قیمتونه یې ولیکه. وایم رانه خلاصېدی نه شي. ګریوان مې خوشي که لیونی که بسط نه دې پرېږدم، تا زما یوازینۍ لور مرګ ته رسولې ده، نن ته هم زه ژوندی نه پرېږدم. یو ځل مې خوشي که چې ستا په خبرو پوه شم. که تاسې نه کوې اوس به دستي محافظونو ته ووایم چې د دې ځای دې په کشولو بوځي. دا یې خوشي، خو که په لور باندې مې خدای مکه څه چل وشي زه به همدا تا نیسم. ته زما د لور قاتل یې قاتل. ته څوک یې چې دا خبره راته کوې؟ زه مجید یم مجید. ته دا ووایه چې لور د کوم ډاکټر ته وروستلې وه؟ همدا تا ته مې راوستلې وه، منکرېدی نه شي. صبر چې زه یې د راجستر په کتاب کې وګورم. د لور نوم دې راته ووایه. نوم یې مینه دی. و دې ویل چې پرون نه بل پرون دې راوستلې وه؟ اوس به یې زه نوم په کتاب کې را پیدا کړم. هو سمه ده، مینه دې راوستلې وه او ما معاینه کړې ده او نسخه مې ورته لیکلې ده. هغه دی چې په کتاب کې نوم دی. ته یې نسخه راکړه. وایه خله، دا دې نسخه. دا نسخه نه غواړم، د مینې نسخه چې ما ورته لیکلې وه هغه راته راکړه. هغه ده که نه؟ دا نه ده، دا د کوم بل ناروغ نسخه ده چې نوم یې راشد ورباندې لیکل شوی دی. زه خو بله نسخه نه لرم، همدا یوه دې راته راکړې وه. دا ما نه ده درکړې، دې کې د بل ډاکټر او د بل ناروغ نوم لیکل شوی دی.
عجیبه ده بل ناروغ خو زه نه پېژنم ډېر عجیبه ده اوس نو خپل ګریوان تر لمنې پورې څیرې که ځکه چې تا د بل ناروغ دوا خپلې لور ته ورکړې ده او هغه بېچارهګۍ دې د مرګ تر سرحده رسولې ده. نسیمه زویه سمه ډوډۍ دې وخوره. مورې دا دی لږیا یم پرې. زویه نن د خوراک خوند نشته. نورې ورځې به د نام خدای غټې غټې مړۍ وهلې. څه خبره ده چې نن سمه ډوډۍ نه خورې؟ نه هېڅ خبره نه ده مورې. لکه چې نن دې کتغ په زړه پورې نه دی که څنګه؟ نه خدای مې دې ورندارګانې له بد نظره وساتي. هر وخت ډېر خوندور کتغ پخ کړی دی. ته دا مستې در واخله زویه. راکه مورې. له دې نه یو څو کاشوغې وخوره ګوندې اشتیا دې پرې راشي. نور بس دی مورې در واخله. نسیمه زویه نن د نورو ورځو په شان نه یې. له موره دې مه پټوه. هره خبره دې چې په زړه کې وي راته ویې وایه. مورې نسیم نازوانه نه دی چې خبره به له خپلې موره پټوي. بیا خو ویې وایه زویه. ناظر بادار مې ولید خوارکی په دواړو سترګو ړوند شوی دی مورې. نسیم نازوانه نه دی چې د چا په بده ورځ به نه خفه کېږي. ښه اوس پوه شوم. هغه تا پسې کور ته هم راغلی و. هو پوه شوی و چې زه په کور کې نه یم. بیا یې په ډېرې خوارۍ زما تر دوکانه ځان را رسولی و. دا څه ضرور کار یې در سره و چې په ړندو سترګو بیا ستا تر دوکانه درته؟ بس مورې بل کار یې نه و. د خپل احتیاجۍ او محتاجۍ راته وویلې. ناظر بادار ویل چې پخوا ښه و سترګو یې دید درلود. هر چېرته به یوه ټکه پوکه کوله او خپل خرڅ خوراک به پیدا کوو. خو اوس حیران دریان و چې په ړندو سترګو څه کار وکړي. پیسې خو به دې نه وي ورکړې؟ مورې نسیم دومره نازوانه نه دی. بابا مې د خپل خدای بخښلي پلار په پل ایښی دی. د پلار نوم مې نیک محمد اوس هم د کلیوالو د ژبې په سر پروت دی. د ښېګڼو یې نکلونه کېږي نکلونه. پلار دې خدای وبخه. زما ساده ګله زویه خو تا ښه نه دي کړي چې ناظر ته دې پیسې ورکړي دي. ولې مورې ستا له زړه لکه چې زړه سوي کډه کړې که څه بلا؟ زړه سوي رانه کډه نه ده کړې. ته ناظر نه پېژنې خو زه یې ښه پېژنم. هغه په دروغ او ټګۍ کې جوړه نه لري. اوس یې ځان په ړوندوالي ویلی او ستا نه یې پیسې شکولې دي. مور د جار شي لورې سیروم یې درته لګولی اوس به جوړه تیاره شي. ډاکټر صاحب مینه به څنګه شي؟ دعا ورته کوه چې خدای یې جوړه کړي. زه به یې سیروم ته دا پچکاري هم تېره کړم. لور ته مې سم درمل ورکړه ډاکټر صاحب. که خدای مه کړه څه پرې وشي بیا به څه خاورې په سر بادوم. زه خپل کوشش کوم. الله تعالی مهربانه دی ښه به شي. خو که خفه کېږئ نه دا هر څه ستاسې د بېغورۍ له وجې شوي دي. ولې موږ څه بېغوري کړي ډاکټر صاحب؟ خپلې لور ته مو د بل چا درمل ورکړي. دا خو ماشومه نجلۍ ده. هماغه درمل یې چې خوړلي بد پرې لګېدلي. نه مجید مینه کلینیک ته راوستې. دا درمل ډاکټر ورته لیکلي وو. مونږ خو په کور کې بل ناروغ څوک نه لرو چې تېروتې دي یو. زه خبر یم مینې ته ما په خپل لاس نسخه ولیکله او مجید ته مې ورکړه چې له بازاره یې ورته واخلي. نو بیا به مو ولې د بل چا درمل ورکول؟ زه په نورو خبرو نه یم خبر. خو مینې ته یې چې کومه نسخه اخیستې وه هغه د راشد په نوم د یو بل کس نسخه وه. ما په خپلو سترګو ولیده. رښتیا مجید ویل چې په درملتون کې زیات پیروبار و. ګوندې همالته نسخه ترې ګډه وډه شوي وي. بس هر څه چې و هغه به مجید ته معلومات وي. مینې اوس هم هماغسې که لږ فرق دې وشو؟ نه ډاکټر صاحب اوس لږ ښه شوم. زه شکر چې فرق دې شوی. شازي ته سیروم ته ګوره زه نورو ناروغانو ته ورځم. بیرون ډېر ساړه و. په بخارۍ کې مو اور بل کړی؟ هو د ګل خان پلاره
راځه دلته د بخارۍ تر څنګ کښېنه چې ګرم شي. شکیبا نرګس چیرې ده؟ هغه تر اوسه کور ته نه ده راغلې پلاره. محلي صنفونه خو وختي رخصت کیږي، ولې دومره ناوخته؟ نرګس ورېنداره په دې ورځو کې غواړي چې د ولسوالۍ ښځې راټولې کړي. ګوندې د همدې لپاره چیرې تللې؟ او په دې ورځو کې کارونه ډېر دي، کنه له محلي صنفونو وختي راځي. نرګس د خپل کلي شورا ته کامیابه شوه، اوس د ټولې ولسوالۍ غم خوري. څه ضرور چې دومره لالهاندي کړي. نرګس انګور مې د خدای ژوندی لري، پرېږده چې کار وکړي او ګټه یې ټولو خلکو ته ورسېږي. له کار څخه یې زه هم نه منع کوم، خو ځینې خلک ورته جنجال جوړوي. همدا اوس مې هم زړه نه یو الله خبر دی. ولې پلاره نرګس ورېندارې خو کوم بد کار نه دی کړی چې څوک د جنجال ورته جوړ کړي. د ولسوالۍ د کلیو ښځې د دې لپاره راټولوي چې د ښځو یوه ګډه شورا جوړه کړي. همدا کار یې ډېر ته خوند نه ورکوي، نور خو پرېږده. هغه ورځ د بر کلي سید محمد هم ګل خان ته راغلی و او له نرګس څخه یې شکایت کړی. نو سید محمد ګل خان ته څه ویلي؟ ورته ویلي دي چې د نرګس مخه ونیسه. سړي خو مړه نه دي چې نرګس د ټولې ولسوالۍ ښځې ټولوي او شورا جوړوي. دا څه خیال خلک دي؟ نرګس ورېندار ته به ولې ستونزه جوړېږي؟ له ما سره اوس دا اندېښنه ده چې سید محمد یا کوم بل کس نرګس ته کومه ستونزه جوړه نه کړي او خدای مو که په لوی غم ونه ډوي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. نرګس له محلي صنفونو کور ته نه ورغلی او فتح خان په اندېښنه و چې نرګس ولې ځنډ وکړ. هغه وویل چې د ځینې خلکو نه خوښیږي چې نرګس د ولسوالۍ ښځې راټولې کړي، هسې نه چې نرګس ته کوم زیان ورسوي. اوس به بیا هم له نرګس څخه واورو چې کور ته ولې ناوخته راغلی او شکریې ته د خپل تګ په هکله څه وایي. سلام علیکم ترورې. علیکم سلام. ستړې مشې نرګس، څنګه دې نن دومره ځنډ وکړ او ناوخته راغلې؟ له څه وخته مې دوه سترګې په دروازه ګنډلې وې چې څه وخت راځې؟ د سربند کلی د ملک ادم خان کور ته تللی وم، تر څو چې بیرته راتلم راباندې ناوخته شوه. د ملک ادم خان سره دې څه کار و وچلې؟ هغه بله ورځ خو مې درته ویلي و چې غواړم د ښځو یوه ټولنه جوړه کړم او له هر کلي یوه ښځه راټوله کړم. ښه اوس پوه شوم، لکه چې د سربند کلي نه د دلبرو ټاکلې ده، د همدې لپاره یې کور ته تللی یې. دلبرو ترور مې ټاکلې وه، خو افسوس چې ملک ادم خان اجازه نه وه ورکړې چې د خپل کلي د ښځو نماینده شي. وی خدای ولې د ملک صاحب ورځ ګرځولې چې دلبرو ته اجازه نه ورکوي؟ دا یې لا څه کوې؟ هغه وویل چې د دلبرو په ځای د ښځو په ټولنه یا شورا کې د هغه نوم ولیکم. دا څه اورم خدایه. په دې خبرې ماته هم ډېره خندا راغله. ښه بیا دې بالاخره څه وکړل؟ د همدې لپاره یو ځل بیا کور ته لاړم چې ملک سره خبرې وکم او هغه په دې راضي کم چې دلبرو ترور ته اجازه ورکړي. شازي مینې کوم زره ډوډۍ وخوړه که نه؟ ورکې که ډوډۍ څه کوي، دعا وکړه چې مینه ښه شي. ښه کېږي په خیر. مجیده دا د خوړو د لوښو کڅوړه واخله او کور ته یې در سره یوسه. شازي ولې د زه د مینې د بستر له کوټې نه د باندې راوغوښتم؟ هلته دې څه کول؟ پرېږده چې مینه لږ ارام وکړي. ډاکټر څه ویل چې پر مینې څه شوي؟ مجیده د تا یوې تېروتنې او بې پروایۍ مینه مرګ ته راورسوله. مورمړې له اخ او ټوخه ولوېده. ولې؟ ما څه بې پروایي کړې شازي؟ په وخت سره مې ډاکټر ته راوړه او دارو مې ورته واخیستل. نور نو بې پروایي څرنګه وي؟ د مینې د نسخې په ځای د کوم بل ناروغ نسخه راوړې وه.
د همدې لپاره خوارکۍ په دې حال ویدلې. ډاکټر ویل چې د خدای لویه مهرباني وه چې مړه شوې نه ده. ما هیڅ ګناه نه ده شازیې. ډاکټر اوس خپله ګناه د ما په غاړه اچوي. که هر څومره چغکې وکړې کوم ځای نه نیسي. خپله ګناه ومنه مجیده. ما ته چې ډاکټر کومه نقشه لیکلې هماغه درمل مې مینې ته اخیستې. له ډاکټر سره مې چې دا خبره نه وي سپینه کړې همداسې نه پرېږدم. غږ د غلی که ډېرې چغې مه وهه چې کلینیک دی. لومړی ځان پوه که او د ډاکټر ګناه ثابته کړه بیا ډاکټر له ستونې ونیسه. زه به یې خوښ شم داسې یې کله پرېږدم. چې زه دلته کېدم چې څوک پکې لاس ونه وهي. سلام علیکم معلم صاحب ابراهیمه. علیکم سلام معلم صاحب ماجبینه. ازرید راوړ چې په المارۍ کې کلوب کم. هو دا دی وایخله رایکه. رښتیا معلم صاحب شمس دې نه دی لیدلی؟ خیرات خدای معلم صاحب شمس سره دې څه کار دی؟ تو خو پوهېږې چې په دومره کلونو کې مکتب کتابخانه نه درلودله. هو مکتب خو کتابخانه نه لرله. یوازې څو کلونه مخکې شاګردانو د کتابونو یو صندوق جوړ کړی و چې هغه هم اوس خراب شوی. د همدې دپاره د شمس او د نورو شاګردانو په غوښتنه مې د مکتب یو صنف کتابخانې ته وزګار کړ. پوه نه شوم معلم صاحب درسي صنف دې څنګه وزګار کړ؟ هغه 2 صنفونه چې د شاګردانو شمېر پکې لږ ول هغه مې سره یو ځای کړل او یو صنف مې تش کړ. دا خو دې ډېر ښه کار کړی. خدای دې نیک بختور کړي. ښه نو نور کارونه یې څنګه کېږي؟ د کتابتون دپاره کتابونه او المارېګانې ضرور دي چې د شمس او مجیب په مرسته به هغه هم چمتو کړو خیره سره. هو معلم صاحب یوه ستونزه مې نظر ته راغله. د څه شي ستونزه؟ که د شاګردانو شمېر زیات شي بیا به هغوی ته صنف له کومه کوو. اندېښنه مه کوه. د مکتب ادارې د دې ستونزې په هکله ډېر ښه سوچ کړی. څوک یې؟ زه یم مجید. دروازه خلاصه که. مجیده ستړی مه شي. مه خوارېږې قمبرګله. راځه که نه کور ته راشه. پلار مې په کور کې دی. دمه به جوړه کې په ګډه به یوه پیلچې هم سره وڅکو. خیر یوسف په ډوډۍ او چای دې برکت شه. یو کار ته درته راغلی یم بېرته ژر ځم. دا ښه دی چې په کور کې وي. ښه د څه شي کار؟ ته صبر چې زه یو ځل دا کاغذ راوباسم. دغه دی د چا چې لیک او لوست دا نه وي په لوی جنجال کې بند پاتې کېږي. د څه شي کاغذ دی؟ قمبرګله د ډاکټر یوه نسخه ده. تا ته مې راوړې ده چې راته ویل ولې. د ډاکټر نسخه؟ هو ولې حیران شوې؟ نه حیران شوی نه یم. ما ویل چې ډاکټران په انګریزي ژبه د داروګانو نومونه لیکي او کله کله د هغوی د لاس خط د درملتون له کس نه پرته بل څوک نشي لوستلی. دارو یې در باندې نه لولم نومونه یې پکې ولوله. نومونه؟ او د ناروغ نوم یې راته ولوله. ښه اوس دې په خبره ورسېدم. رایکه دا ده وایخله. راکه. په دې نسخه کې د ناروغ نوم راشد دی. راشد؟ او راشد دا دې څه دی او څه ناروغي ده؟ لویه کیسه تېره شوې اوس د ویلو حوصله نه لرم. خو ګوره قمبرګله ته دا نسخه لږه ښه وګوره. دروغ درته نه وایم. که زما په خبره دې باور نه راځي ورشه په یو بل کس چې لیک او لوست زده وي په هغې یې ولوله چې همدا زما خبره درته کوي او که نه. ته یې بیا هم ښه وګوره چې د مینې نوم به په کوم ځای کې لیکل شوی نه وي. یاره مجیده نه د مینې نوم خو پکې نشته دی. ته راکه دا نسخه مې. ته ډېر پخوا له ښوونځي نه فارغ شوی لکه چې هر څه درنه هېر شوي. ناظرګله تاته دې وشي له خیره سره په دې ځوانه ځوانۍ کې دې لکړه ولګوله. نه د له مخې لاره خو په غاټو غټو او تورو ګلالیو سترګو وینم
خو بیا مې احتیاط ښه دی هسې نه چې څوک را باندې شکمن شي خدایا دا څه وینم تا ته دې ویل د سلګون نوټ ناظر ګل ته خدای پاک په سپېره راغه کې خپله برخه ورسوي صبر چې غلی شاوخوا وګورم او لرې د له مخې دا کاغذ پیش نوټ خپل چېرته کړم ګواکې ناظره غوږ بابره لرې د له مخې دا څوک دی ګواکې خاورې رحمداد دی رحمداد رحمداده نامراده تا ته دې ورشي له خیره سره ناظر ګل دې په دواړو ګلاله یو سترګو ټپ ټوپ شو لرې د له مخې نه تا وینم نه ځان وینم او نه له خیره سره څلور کوجه دنیا ناظره بې ګودره ګواکې دا ده چې که څلور کونجه دنیا دې سر ومه خوره ما ته خو رسوا شوې خو پام کوه چې د عالم رسوا نه شي اله ګواکې زر سلګون نه جبه راوباسم د څه شي سلګون یادوې ګواکې هماغه سلګون چې شیبه مخکې دې په خپل جیب کې واچوه دا ده چې که نو زر یې راوباسه زر که نه یې راباسې بیا یې زه په زور درنه راوباسم رحمدادګیه سلګون نه در کوم تا ته دې ویل شي هغه مې پیدا کړی دی له خیر سره دومره مه ظالم کېږه چې د ناظر ګل جیبونه لوټ کړې غلی شه ناظره ګواکې زر یې راوباسه هغه زما سلګون دی دا ده چې که نو په لاره کې مې درته واچوه چې ستا رښتیا او دروغ پرې معلوم کړم تا ته دې ویل شي له خیره سره زورول مه کوه رحمداده ګواکې زوروم دې نه دا ده چې که نو ته مې پرې معلوم کړې چې نور له ټاګۍ او برګۍ لاس واخلې او په درواغو ځان لون ونه ښې تا ته دې ویل شي رحمدادګیه داسې به نه وي ګوره ګواکې همداسې ده چې درته مې وویل سلګون راوباسه هغه مې خپله په ځمکه واچوه او بیا مې چې کوت رانه ورک خو په دې بوډاتوب کې ستا سترګې داسې دید لري چې د 18 کلن زلمي سترګې ورته هېڅ دي دا دې واخله خو څه لرې دې له مخې زاره یې درته کوم تا ته دې ویل شي پام کوه چې بل چا ته دې زما د ټګۍ خبره د خولې ونه وځي باکې دا ده چې که نو پخوا مې پېژندلې اوس مې په ټګۍ او برګۍ کې اوله درجه درکړه اوله له خیره سره خال ته ما ورو ورو غږېږه چې څوک یې وانه اوري ناظرګیه دا چې که نو دا ووایه چې ولې دې له ځانه لون جوړ کړی و د دې دپاره چې د خلکو زړه در باندې وسوځي او پیسې ته بوت کړي که څه تا ته دې وشي له خیره سره دا خبرې پرېږده سلګون دې واخیسته او په خپله مخه ځه اوس خو پامې ناظره وایم داسې کس ته رسوا شوې چې خبره په زړه کې نه شي ساتلی لرې دې له مخې وایم هر څنګه چې کېږي زه باید دا لوبه نوره ختمه کړم نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه ناظر د نسیم دکان ته راغلی و او له هغه څخه یې د پیسو مرسته وغوښته د نسیم زړه ته نه لوېده چې ناظر دې په سترګو ړوند شوی وي ناظر له نسیم څخه ګیله وکړه چې په خبرو یې باور نه کوي اوس به د نسیم له مور رابعه ګلې څخه واورو چې ماجبینې ته ولې په غوسه ده او هغه له کومې خبرې خبروي ستړې مه شې ماجبینې ډېر وخت وروسته دې ګورم دا له کومې خوا راغلې
خواره مشې رابعه ګلې ترورې، له ښوونځي راغلم، کور ته روانه یم. ما غوښتل چې کور ته درشم، لاسونه دې ښکل کم او کور ودانۍ درته ووایم. وی رابعه ګلې ترورې، دا څه خل خبرې کې؟ ما څه کړي چې دومره مې نازوې؟ خدای دې له تا راضي شي. یوازینۍ ښځه یې چې پرته له تنخوا د خدای په رضا ښوونځي کې درس ورکوي. بل څوک به داسې پیدا شي چې ځان ستړی کړي، خواري وکړي، خو تنخوا وانخلي. نه نه، داسې نه ده رابعه ګلې ترورې، زه هره میاشت تنخوا اخلم. همداسې ده، که داسې نه وي نو خاوند به د دروندوالي په بهانه خیرات نه غوښتی او بیچاره به لکه د ملنګانو کچکول په غاړه نه ګرځېده. ګوره رابعه ګلې ترورې، ته خو مشره ښځه یې، باید په نورو خلکو ملنډې ونه وهې. زه ملنډې نه وهم ما جبینې، حقیقت وایم. ناظر پرون زما د زوی نسیم دکان ته ورغلی، ورته یې ویلي چې زه ړوند شوی یم، هېڅ نه وینم، او له هغه نه یې په سوال زاریو پیسې اخیستې. ته لکه د پیل په غوږ کې ویده یې چې خبره نه یې. وی خدایه، دا څه اورم؟ زما خو هېڅ باور نشي چې ناظر به داسې کار کړی وي. زه رښتیا وایم، باور وکړه، له دروغو مې د خدای وساتي. او دروغ به ولې وایم؟ څه ووایم نو؟ خوښه دی چې منې که نه. خو پرون ناظر اول زمونږ کور ته راغلی و، خو نسیم په کور کې نه و، بیا دکان ته پسې ورغلی و. زوی مې ویل چې د ناظر خوراکي حالت بیخي خراب و. زړه مې پې خوږ شو او یو څه پیسې مې د خدای په رضا ورته ورکړې. ناظر خو په سترګو څه نه ویني، خو له خیرات ټولولو یې اوس خبره شوم. کور ته چې لاړم خامخا یې له ناظره سپیناوی غواړم. خدای دې رحم وکړي، له څه وخته چې سیرم ورته لګوله، مینه لور مې بېسوده ده. مینې لورې تا ته وایم مجیده، مینه بیخي سترګې نه غړوي، له ډېرې اندېښنې مې نږدې ده چې زړه وچوي. زه څه پوهېږم، همدا یوه لور مې ده، که خدای مکړه څه پرې وشوه نو زه به هم ژوندی پاتې نه شم. خیر دی، داسې خبرې مه کوه مجیده، ګنې پریشاني به مې نور هم ډېره شي. خدای دې پرې هېڅ هم نه کوي. مینې سترګې دې خلاصې کړه لورې. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب! څه خبره ده شازي؟ ولې داسې ورخطا یې؟ ډاکټر صاحب، مینه لور مې هېڅ سترګې نه غړوي، له څه وخته چې همداسې بېسوده پرته ده. زما او د مور یې ورته اندېښنه شوه. هېڅ خبره نشته، اندېښنه مه کوئ. کوم درمل مو چې ورکړي د هماغې اغېزه ده چې ویده شوي، لږ وروسته به په خپله ویښه شي. ډاکټر صاحب، مینه لور به مې ښه شي که نه؟ زما چې څه له وسې پوره وه هغه مې وکړل، او شکر د لور حالت دی اوس شیبه په شیبه ښه کېږي. په خیر، خدای دې در سره ښه وکړي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ما له تا سره سم چلند ونه که، بخښنه غواړم، زه نه وم پوه شوی. پروا نه کوي مجیده، خو شو چې په خپله تېروتنه پوه شوې او پر وخت مو مینه کلینیک ته راورسوله. که تعلیم دې کړی وی د مینې نسخه دې نه غلطوله. هو ډاکټر صاحب، رښتیا هم چې نالوستې بنیادم پټې سترګې وي، د هر څه زما له لاسه وشول. سمندره، موږ د څه لپاره دلته راغوښتي یو؟ کور مو ودان سید محمد چې راغلی، دلته مې ذکر راغوښتي یاست چې د یوې موضوع په اړه د سره خبرې وکړم. لږ پس راتېر شه، د کوم موضوع په هکله سمندره؟ داسې نرګس د کوز کلي د شورا غړې ده او غواړي دې نږدې ورځو کې د ولسوالۍ له ټولو کلو د ښځو ګډه شورا جوړه کړي. خو لږ پس راتېر شه، له دې خو خبر یو سمندره. خو ځینې کسان د نرګس د دې کار مخالفت کوي. او بالکل، نرګس څه ته د کلیو ښځې راټولوي؟ موږ د دې کار مخالفت کوو. ګوره سید محمده، نرګس چې کوم کار کوي په هغې کې د ټول ولس خیر دی. نرګس دې د خپل کور کار وکړي. په ولسوالۍ کې ډېر مشران او په خبره پوه سړي شته چې د خلکو جنجالونه حل کړي. ښځو ته هېڅ اړتیا نشته چې په هر څه کې کار ولري. سید محمده، که ستونزې سړي او ښځې په ګډه حل کړي او جنجالونه ختم سي،
په دې کې بدی څه ده؟ ولې خپل خبرې ته شلای؟ ګوره سمندره، ما که وس درلودای خزي به مې په کلیوالي شوراګانو کې هم نوي پریخي. نرګس اوس د ټولې ولسوالۍ خزي ټولوي. حوصله وکړه سید محمد، د سمندر خبرې واوره چې هغه څه درته وایي. نرګس یوازې نه ده، د کوز کلي شورا او نور ډیر خلک یې پلوي کوي. یوازې ته چې هغې ته ستونزې جوړوي. ګوره سمندره، زه یوازې نه یم. ملک صاحب ادم خان هم زما ملګری دی، نور کسان به هم پیدا شي. ملک ادم خان په دې کار کې ستا ملګرتیا نه کوي. دا څه اورم ملک صاحب، ولې غلی؟ سمندر څه وایي؟ یاره سید محمد لږ پس راتېر شه، زه به نو څه ووایم. د ملک ښځه هم په دې شورا کې برخه اخلي او د همدې شورا غړې ده. ځان خبر که سید محمده. مینه اوس څنګه یې؟ شکر لږ ښه شوې یم. نه بابا لږ نه بیخي ښه یې. زه شکر چې ښه شوې. رښتیا شازي ډاکټر څه وویل چې په مینه څه شوي وو؟ شکر دې په بچیانو ګلاله خوري. مجید د کومبل ناروغ د نسخې دارو راوړې وه. ډاکټر وویل چې مینه له دارو سره اساسیات کړی وو. بې سوادي لویه بدبختي ده. که مجید سواد درلوده نو هېڅکله به یې غلطه نسخه نه راوړه. لومړی به یې نسخه لوستلې وه چې د مینې نوم پکې لیکل شوی او که نه. زما خو په دې خبرو خوله ستړې شوه، خو ارمان چې مجید پرې پوه شي. زه ډېره خوشحاله یم مورې چې له کلینیکه رخصت شوم او کور ته ځم. کور پسې ډېره خفه شوې یم. ولورې اوس به له خیره کور ته لاړ شو. مینې ته چې کلینیک کې بستر وې له درسونو خو به شاته نه یې پاتې شوې او یا غیر حاضرۍ به دې ډېرې شوي نه یي؟ زه مکتب ته نه ځم. پلار مې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. وې ولې؟ مجید د نجونو تګ مکتب ته شرم بولي. د همدې لپاره نه پرېږدي چې مینه مکتب ته لاړه شي. مجید هم عجیبه سړی دی. اوس هم د خلکو بې ځایه خبرې اوري، خو دا نه ګوري چې د خپلې لور ژوند په لوی لاس بربادوي. ما خو د بېسوادۍ درد لیدلی ګلالی. د همدې لپاره مې د مینې د مکتب لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. مجید سره مې ان جنګ وکړ، خو څه وکړم چې د مجید چرګ یوه پښه لري. زما خبره هیڅ نه مني. صبر چې دا کتابونه په څنګ کې کېدم. شمسه زویه داسې شی کې کتابونه په کراچۍ کې برام او د بر کلي مکتب ته وړم. په کراچۍ کې مه وړه بچو. ولې پلاره؟ ګوره تر بر کلي لاره اوږده ده، په یو وار ټول کتابونه نشي وړلی. مجبور یې چې څو وارې لاړ شي او بېرته راشي. داسې تګ راتګ دې ستومانه کوي. دا خو دې رښتیا خبره وکړه پلاره، دې خبرې ته مې هېڅ پام نه و. نو دا به څنګه شي؟ داسې وکړه بچو چې خر راوله. په خره څه کوې پلاره؟ زه به هم د سره شم، په خره به ټول کتابونه بار کو تر مکتبه بیا ورسو، کار به دې اسانه شي. سمه ده پلاره، ډېر خوشحاله یم چې وروسته له ډېرو زحمتو بریالی شوم چې کتابتون جوړ کړم. کله چې ملک ادم خان د غلا په تور ونیولم بیخي مې زړه له کتابونو او کتابخانې تور شو، خو اوس شکر کوم چې هر څه په خیر تیر شول. د کتابتون جوړول په مکتب کې ډېر ضرور و او تا ته د خدای خیر درکړي چې د کتابونو له خلکو نه د پیسو په ټولولو کې دې ډېر زحمت وایستو. پلاره ته هم زما سره ډېر زحمت وایسته، که ته نه وای ما نشو کولی چې دا هر څه سر ته ورسوم. بچو زه خو د معرف د شورا غړی یم، دا مې دنده ده چې مرسته وکړم، خو یوه ستونزه بله هم پاتې ده. څه ستونزه پلاره؟ هغه دا چې د کتابتون لپاره یوازې کتابونه ضروري نه دي، باید المارۍ او څوکۍ هم ورته جوړې کړي. خو تا سره دومره پیسې نه دي پاتې چې المارۍ پې جوړې کړي، دا به څنګه شي؟